سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ خوست کې چاودنه 3 تنه وژل شوي دي او 9 ټپیان دي. په خوست ښار کې بې چاودنې 3 کسان وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي دي. د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې وویل چې دا چاودنه سپین جومات ته نږدې په یوه هوټل کې شوې ده او مړه او ټپیان یې په دې ښار کې دیره وزیرستاني کډوال دي. بیان زیاتوي چې ټپیان د پیښې له ځایه روغتون ته انتقال شوي دي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د سیمه ییزو چارواکو پلټنې روانې دي. د دې برید په اړه تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده منلې. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا حمله د بې پلوټه الوتکې په وسیله شوې ده او د پاکستاني طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پکې په نښه شوی دی. دا راپور د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. بلخوا د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ د ګل تپې د نجونو لومړنۍ ښوونځي نوې ودانۍ د څه باندې $225,000 پر لګښت جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د دغه ولایت د پوهنې رئیس سید حفیظ الله له مسؤلینو او زده کوونکو څخه غوښتي چې د یاده ښوونځي ودانۍ او وسایلو په ساتنه کې جدي پاملرنه او دوامداره همکاري وکړي.